د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مجاهد موزیم ته د چک ولسوال ملا عبدالغني خانزاده یو مې له هغه انګریزي وسله وسپارله چې په دوه لویو انقلابونو کې د اشغالګرو پر وړاندې کارېدلې. هغه اسلحه ده چې د روسانو د اشغال په اولو وختو کې د جریج په ولسوالۍ کې نو په همدغو د روسانو په مقابل کې مقابله شو، بالاخره فتح د روسانو په مقابل کې راغله. او بعد شخصا ما دغه د امریکایانو د اشغال په مقابل کې په دوام کال باندې ما اول دست په همدغه په جرګې په ولسوالۍ په منصوبینې د اشغالګرو ما کړې ده. ورته مهال د یاد ریاست مسؤلین وایي چې په دغه موزیم کې د دا ډول نظامي اثارو شمیر له 200 اوړي. همدارنګه له نورو مسؤلینو او هغو کسانو چې دا ډول نظامي اثار ورسره شته غوښتنه کوي چې د تیر جهادي تاریخ د ژوندي ساتلو په موخه یاد موزیم ته وسپاري. ډېر اثار دي، تقریبا ټول اثار تر 200 اوړي او ستا کې او خو مختلف وختونو سره جهاد سوی ده. د روسانو په د امریکایانو په وخت کې بیا له بوشکې هم کار اخیستل سوی ده، له ماینونو څخه له چسپکیانو له ریموټ هغه ټول اثار هغه اجزا موجود دلته. مجاهد موزیم چې 4 بېلابېلې برخې لري پکې سلګونه تاریخي، نظامي او د شهیدانو اثار شتون لري.